12 اګست دی او د بابړې دغه خونړۍ واقعه د کال 1943 په 12 اګست شوې وه نو ذکر یې پکار دی. دغه وخت زما ممر شفق عمر 2 کاله و. زه د پاکستان نه 1 کال مشر یم. زما د پیدایش تاریخ 1946 دی. څه چې مې د مشرانو نه اورېدلي دي یا وخت په وخت مې کتابونو کې لوستي دي د هغې نه به څو خبرې تاسو ته کومه. دا خبرې محترم مشر وکړې او یوسفزي صاحب هم پې څه نه څه رڼا واچوله. همدغه خبرو له یو ترتیب زه په خپل انداز کې ورکول غواړم او خاص طور دا د نوي کول دپاره ډېر ضروري دي ځکه چې د تاریخ دا پاڼې زمونږ د تعلیمي نصاب په کتابونو کې نشته. نو ضروري ده طالب علمانو ته هم زه دا خواست کوم او زما دا ملګري لکه طاهر صاحب، عبدالحمید زاهد ټول په دې پوهېږي چې تحقیق او څېړنه سپړ د ذهن غواړي. دا په دې نه کېږي چې تا په کتاب کې د نصاب څه ولوستل نو همدغه تاریخ دی. په دې هکله خبره اوږدېږي. د یو مشهور قانوندانو اے کے بروحي د یو ورځ تقریر کو نو د ده دا جمله زما تر اوسه پورې یاد ده. د هغه وخت کې زه د کالج طالب علم وم. په تقریر کې وایي چې زه کله ناکله چې د پاکستان د سکالرانو یوه جمع ووینم نو د دې دا غوږونه ماته داسې ښکاري لکه انورټډ کاماس. د دې مطلب دا دی چې دی چې څه زده کړي دي نو هغې د کتاب ټکي ویلي دي بس، نور دی کې خپل تخلیقي صلاحیت پاتې نه دی. نو خبره دومره ده چې په اسانو ټکو کې په لنډو ټکو کې که زه ویمه نو داسې ویلی شم چې زمونږ په پښتونخوا کې باچا خان چې څوک ورته فخر افغان وایي او نوم یې عبدالغفار خان و، د خانې د کور نه د فقیرې جامه واغوسته او د دې پښتون قام خدمت ته ملا وتړله. هغه اصلاح کوله چې د دې تعلیم ته پام شي، تعلیم وکړي او هنر زده کړي، د ژوند په خوږو پوه شي، دا تربګنۍ او دشمنۍ پرېږدي. نو اولې انجمن اصلاح افاغنه په نوم یو تنظیم جوړ کړو. بیا چې کېده نو د دې نه خدایي خدمتګار تنظیم جوړ شو. خدایي خدمتګار تنظیم په لږه موده کې په لکونو سرخپوش به ورته په دې وي چې د هغې جامې به سرې وي او سرې ځکه وي چې سپینو جامې به په دوړو خزلو کې خرابېدې نو یو رنګ یې ورله داسې ورکړو نارنجي غونته کې چې د هغه په سرخپوشو مشهور شو. په هر حال خدایي خدمتګار تنظیم د ازادۍ په تحریک کې داسې کردار ادا کړی دی چې د هندوستان د ټولو سیاسي ګوندونو نه په هر لحاظ باندې زیات او زړور کردار دی. پیرنګي چې وکتل چې دا سړی خو په تش تور لاس پښتنو کې بیداری پیدا کوي او که دا پښتانه بیدار شو نو زمونږ خکر به هم دا قام ماتی. نو هغې ورسره چل ول شروع کړو او داسې سازشونه یې شروع کړل چې دا خدایي خدمتګار تنظیم وچقوي، کرشي کړي. نو دې ته مشوره ورکړې شوه. هغه وخت کې باچا خان په جیل کې و. د خدایي خدمتګارو مشرانو ته مشوره ورکړې شوه چې دې وخت کې تاسو یو لوی تنظیم سره ملګري شئ چې د دې د تشدد او د دې د جبر نه په امن شئ. نو دغه وخت کې هندوستان کې 2 لوی جماعتونه یو ته به آل انډیا کانګرس وی او بل ته به آل انډیا مسلم لیگ. کانګرس یو داسې جماعت چې دا د ټول هندوستان نماینده جماعت و، خو پیرنګي او خاص طور د مسلم لیگ مشرانو د نوکو پوندو زور ولګاوه چې په خلکو کې کانګرس د هندو تنظیم په نوم مشهور کړي ځکه چې اکثریت خو د هندوانو. لیکن
کانګرس د هندوستان د ازادۍ غوښتنه کوله، هغې د هندوانو یا د بل قوم د مفادو خبره نه کوله. او که چېرې فرض کا په کانګرس کې شامل خلک هندواني، نو زه نه پوهېږم چې د مولانا حسین احمد مدني، د امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد او د امیر شریعت عطاالله شاه بخاري په هکله به خلک څه وایي چې دا څوک و، د هغې په لمنو خو مونځ روا و. او دغې خلکو هم کانګرس سره ملګرتیا او مرسته کړې وه. د دې په اسانو ټکو کې باچا خان چې کله د افغانستان نه په 2002 کې راغی او پېښور کې په جنا پارک کې تقریر کو، نو یوه خبره یې پکې دا کړې وه چې یلکه په ما خو پیرنګي توره شپه جوړه کړې وه، نو زه خو ډوبېدم، نو ما د مسلمان رول له اواز ورکړه چې ما له لاس راکړه، اشاره مسلم لیگ ته وه. نو هغه ما له لاس رانه کړ، انو هندو راله لاس راکړ. نو زه چې اوس پیرنګي هندو کړی یم، نو ما به څوک مسلمان کړي. نو مقصد دا دی که دغه وخت خدایي خدمتګار تنظیم کانګرس سره ملګری شوی نه وي، نو انګریز به چپولی و. د هغه وخت سیاسي تقاضا دا وه. بیا دا یوازې باچا خان نه، نور د هندوستان لوی لوی سیاستدانان او عالمان د ټول هندوستان د ازادۍ غوښتونکي وو، هغې ویش نه غوښته. دا هم یوه اوږده کیسه ده، خو زه دا خبرې ځکه کوم چې دا ځینې خبرې زمونږ په پاکستان کې لا داسې مورخ یا داسې صحافي که یو نیم وي نشم ویلی، خو لا دونه اخلاقي جرأت چا کې نه دی پیدا شوی چې هغه دغه پاڼې خلکو ته په ډاګه کړي. نو ځکه زه غږېږم، هغه دا ده چې هغوی د تقسیم خلاف ځکه وو چې په دې طریقه به د مسلمانانو قوت تقسیم شي، او هغه تقسیم شو. به هر حال چې کله پاکستان جوړ شو او هندوستان تقسیم شو، نو دغه وخت کې د 1946 د انتخاباتو په نتیجه کې په پښتونخوا کې د سرخپوشو حکومتو، د خدایي خدمتګارانو حکومت ولګېد. د پاکستان نوی حکومت بغیر د څه قانوني او جمهوري جواز دغه حکومت مات کړ. لیکن باچا خان دی په هغې باندې زباني احتجاج خو وکړو چې دا د جمهوریت او د قانون خلاف ورزي وشوه، خو موږ په دې باندې احتجاج ځکه نه کوو چې د پاکستان خویله یو څو ورځې وشوې. نو دا ډېره بده خبره ده چې موږ د دې نه فساد او یا هله ګوله جوړه کړو. نو هغه یې وزغمل. بیا په خپله باچا خان لاړ، د 1948 دستورساز اسمبلی کې تقریر وکړو، او دغه تقریر کو د چا خوښي اوس خو په ډاګه شوی هم دی، د قومي اسمبلی په ریکارډ موجود دی. په هغې کې ښه په صفا ټکو کې هغه دا خبره کړې ده چې موږ ډېر په اخلاص باندې د تقسیم خلاف وو، ځکه چې دې سره به د مسلمانانو قوت تقسیمېده. خو اوس هر کله چې پاکستان جوړ شو او زما صوبه په پاکستان کې راله، نو ما خو اول د پښتون قام د خدمت خبره کوله، اوس به زه د ټول قام د ټول پاکستان د خدمت تملا تړم. جنا صاحب په خپله چیمبر کې ناست و او دا تقریر یې اورېدلی و. هغه دومره متاثره شو چې باچا خان له بلنه ورکړه. باچا خان ورته وی چې خبرې به وکړو، خو زه د ډوډو او د دې خوراکونو خلاف یم. نو بیا هغه په چایو میلمه کړ خاص طور. نو قائد اعظم ورته ووی چې ما دپاره خو ستا غوندې سړی پکار دی چې په هغه کې د قوم جذبه د قوم د خدمت جذبه او دا زمانه چې غیر چاپیر ناست دي، دا خو کوټه سیکې دي، دې کې د قوم جذبه نشته، خو زه مجبور یم په دې کوټه سیکو باندې زه خپل سیاست کوم. دا یې مطلب دا و چې هغه ټول نوابانو سرانو هغې سره دولت و پیسې وې او تنظیمونه خو بغیر پیسو نه چلیږي. نو قائد اعظم ورته دا بلنه ورکړه چې زه پېښور ته درشم، نو زه به د خدایي خدمتګارو
تنظیم له ورځم او د دې معاینه به کوم او د دې جاج به اخلم او څو کډۍ یې ورته وشمارل چې دونه کډۍ به وله اخلم هغوی به په خپله کپړه جوړول رختونه به یې جوړول په کډۍ باندې کله چې هغه د ګورنر جنرال په حیثیت پېښور ته راغی نو باچا خان او خدایي خدمتګارو ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېر په اخلاص باندې د هغه د استقبال تیاری کړې وه خو قائد اعظم هلته لاړ نه شو نو باچا خان په خپله ګورنر راوسته راغی ورته وایي چې موږ خو ستاسو په انتظار یو نو قائد اعظم صاحب ورته یو دم وایي چې ته په مسلم لیگ کې د شمولیت اعلان وکړه نو زه به تا سره ملګری یم نه ورته وایي چې تا خو ماته پرون په خپله ویلي چې زما نه ګیر چاپېره کوټه سیکې دي نو زه خو دې سره نشم تللی ته خو ما پېژنې چې زه خو د خدمت سړی به هر حال دا انګریز گورنر کننګم قیوم خان او دغسې نورو خلکو د قائد اعظم غوږونه ډک کړل او دا زموږ دپاره یوه دردناکه پیښه ده چې د دې دواړو مشرانو ترمنځه روغه جوړه رانغوستې شوه هغوی پکې ازغي وکرل به هر حال کم وخت کې چې باچا خان په دستورساز اسمبلی کې تقریر کړی دی نو ما اوس هغه کاغذ پیدا کړ چې د هغه وخت وزیر اعلی خان عبدالقیوم خان د دغه بیان هرکلی کړی دی باقاعده په اخبارونو کې چاپ شوی دی لیکن څو ورځې لا تېرې نه وې چې باچا خان گرفتار شو بیا د خدایي خدمتګارو چې څونه د سر لیډرانو هغې نه جیلونه ډک کړي شو نو د دغې صورتحال تر مخه ډاکټر خان صاحب ولګېد د خدایي خدمتګارو یو اجلاس یې راوغوښته چې اوس خو روژه ده د روژې نه پس به که خیر بینګه یوه جلسه کوو او په هغې کې به موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې تاسو زموږ لیډران ولې ګرفتار کړو اختر چې راغې دا د اګست 12مه ورځ ده 12م تاریخ دی په دې ورځ جلسه کېږي په بابړه کې او سالار امین جان د پېښور ملازو خدایي خدمتګار د دغې جلسې صدارت کو خو د دغې جلسې نه وړاندې ډاکټر خان صاحب او نورم ورپسې سیاسي مشران جیل کې پراته صرف عام خدایي خدمتګاران پاتې شو دغه خدمتګاران چې د شپې په کومو طریقو دغې جلسې له ځان رسوي نو څه خو په لاره پولیس ټکو سترې کړي وو او هډوکي وله مات کړي وو د دې نه اډو څوک خبر نه دي کوم وخت کې چې جلسه شروع کېږي نو اوس یو ماشوم هم په دې پوهېږي که فرض کا لکه مثلا عمران خان راځي او دلته کې په اسلام آباد کې مظاهره کوي نو دا د هغه حق دی هغه به احتجاج هم کوي هغه به د حکومت خلاف نارم لګوي که فرض که په حکومت دا بد لګي نو حکومت داسې کولی شي چې پولیس ورخوشي کړي کوټکې دې پې وچلوي دغه اوښکې بهیونکې ګیس دې پې ورخوشي کړي اوس دا خو نه ده چې یو کال لا د پاکستان جوړ شوی نه دی او هغوی څه کنزل نه کوي څه احتجاج نه کوي هغوی 3 خبرې نیولې دي په دغه جلسه کې یوه خبره پکې دا وه چې په باچا خان الزام لګولی شوی دی چې ده له هندوستان روپۍ رالیږلي دي او فقیر اے پی له هغه روپۍ رسوي چې ته په پاکستان حمله وکړه نو موږ دا مطالبه کوو چې په باچا خان دی په پرانستي عدالت کې مقدمه وچلولی شي که چېرې دا ثابته شي چې د پیسې اخیستې دي د هندوستان نه او فقیر اے پی ته د پاکستان خلاف د سازش کولو بلنه ورکوله نو موږ به په یړ اعلان وکړو چې باچا خان زموږ رهنما نه دی زموږ لیډر نه دی او کمې پیسې چې ورسره نیولې شوي دي هغه څومره دي او دې وخت کې چا سره دي دویمه مطالبه د خدایي خدمتګارو دا وه چې د مسلم لیگ دا دعوه وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله دا یوه انتخابي ناره وه نو اوس خو یو کال شو تاسو د اسلامي نظام په لوري باندې څه اقدام وکړو تاسو خو د فوج سرلښکر چې دی هغه پیرنګی دی د بحري فوج سمندري فوج سرلښکر پیرنګی دی د هوایي فوج سرلښکر پیرنګی دی تر دې پورې چې د پښتونخوا ګورنر هم پیرنګی دی نو دا څنګه ازادي ده
هندوستان هم موږ سره یو ځای آزاد شو هغوی خو ګورنران خپل لګولي دي وزیر اعظم خپل دی دلته کې نور هم ډېره ورپسې اوږده کیسه ده اوس تاسو په خپله ووایئ چې دا مطالبې دې کې خو څه د کفر خبره شته دی نه نو دوی ولګېدل وزیر اعلی د هغه وخت د پولیس په ذریعه باندې په هغې باندې ګولۍ وورولې په دغه ګولو کې ښځې زنانه پیغلې راوتې د قرآن په لاس مینت کوي ورته نو په دې کې د قرآن پاڼې هم شهیدانې شوي دي د دې ما سره ډېر ثبوتونه شته لکه اورېدلي مې دي په خپله راته ویلي شوي دي لکه یو ځای کې ما ووی چې دغه خلک خو د جمهوري حقونو دپاره راغلي وو دا خدایي خدمتګار موږ په دې باندې ویر هم نه کوو نه پې جړا کوو هغوی خو ته یو مثال قایم کړ چې د خپل حق د غوښتنې دپاره به نه د ګولو باران ته ګورئ او نه به دې ته ګورئ چې حکومت تشدد کوي او که څه کوي که څه کوي جهاد ته به غاړه ږدئ او په امن باندې به خپل حق غواړئ نو تر دغه پورې خو موږ هغوی ته سلام کوو خو په هغې ډېر ظلم شوی دی لکه یو طرف ته د یزید کردار دی او بل ته د حسین علیه السلام چې د کربلا میدان کې ورسره کملوبه کېږي نو هغه خو دې له نه دی راغلی چې د یزید نه حکومت اخلي که هغه د دې لپاره راتلی نو هغه سره به یو فوج و هغه سره خو د خپل کورنۍ ماشومان وو او خپل دوستان وو ورسره فوج خو ورسره نه و دغه شان خدایي خدمتګار خو تشلاسي خلک وو هغوی سره خو نه ټوپکې وې نه وسلې وې هغوی خو د امن تشدد په وسله باندې د ازادۍ جنګ ګټلی دی او ګټلې هغوی دی که چېرې هغوی پیرنګې نه وې ایستې نو پاکستان نه شو جوړېدی دا خو هغوی د خپل جدوجهد په رڼا کې پیرنګې وویسته نو پاکستان جوړ شو نو څونه پښتانه چې موږ یو موږ په هغوی فخر کوو او هسکه غړی ګرځو کوڅو کې مني او که نه مني خو وطن چې زما مشرانو آزاد کړی دی زه به پکې څنګه ملامته ګرځمه دا وطن هم زنګه دی او دا ځمکه هم زنګه ده دا خاور هم زنګه ده نو زما په خیال دغه ټولې واقعي چې دي د هغه وخت شاعران چې په هریپور جیل کې پراته یو دوه مصرې پکې هغوی دا واقعه او دا په دې کې لکه د ولی خان ښځه د اسفنیار مور زخمی شوې وه هغه په داسې حالت کې وه چې امید یې و څو ورځې پس بیا د هغې دوه ماشومان وشو یو ماشوم مړ شو او اسفنیار ولی اوسه پورې ژوندی دی نو دغه شان نورې پاکې بیبیانې په هغې کې شهیدانې شوي دي جوبل شوي دي ماشومان بوډاګان نو دغه یو ډېر لوی ظلم شوی دی خو موږ فخر کوو چې دغه خلکو په هغه وخت کې د خپل حق انساني حق جمهوري حق قانوني حق د غوښتنې دپاره د هېڅ قسمه قربانۍ نه مخ نه اړولی او شاعران چې وو نو که په دغه ځای کې په هریپور جیل کې فدا عبدالمالک مشهور نظم یې لیکلی دی چې سر په تلي کې د الله دربار لزما مرګیه مه راځه در صبر دغه شان فضل رحیم ساقي یو خدمتګار هغه یو چاربیته لیکلی وه او دا ما په ریډیو د افغانستان کابل ریډیو نه به اورېده چې جوړ شو پاکستان غازی فخر افغان بندي شو په سرخپوشو باندې جوړ شو قیامت ظالم شو حکومت همدغه شاعرانو موږ ته دغه واقعات سینه په سینه را رسولي دي نو ظلمول هم پکار دي چې په دې هکله تحقیق وکړي څېړنه وکړي او د مشرانو نه څوک چې خبري د هغې نه ځان پوهیږي خبرې ډېرې دي او موږ ځکه وایو چې دا پاکستان د ګلونو ګلدسته ده یو پکې پنجابی دی بل پکې سندھی دی بل پکې بلوچ دی بل پکې پښتون دی دا ټول ګلونه دي او د دې ګلونو ګلدستې ته پاکستان ویلی شي